لوی لوی د يهوديانو عالمان او مشران ناستو په دې خبره میټینګو چیرې د پیغمبر علی السلام متعلق کې دی واقعي غ نبی آخر الزمان دی او کنه دی چې کوم لوی عالمان هغه وی دا سکار دی چې دا هغه د آخر زمانه پیغمبر دی. مونږ سره چې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانه د پیغمبر کوم صفاتونه لیکلي دي ناټول په د کېشتا راځي چې غونډې مرګري شو او په د باندې ایمان وروړو. لیکن کم چې د قوم مشرانو د مولیانو او د راهبان د هغوی دغه مذهبي مشرانو خدای وا چې ټول به مسلمانان شو مرګري به شو، خو چې کمې د قوم مشرانو هغې وی چې دا خو زمونږ نه مشریزي، مونږ خو د هر یو قوم خپل خپل مشران یو او که مونږ د دې پیغمبر تابع شو نو زمونږ لړه مشري ختمه شوه، مشري خو بیا خوا منتقل شوه، نو هغې انتشار وکړو. وی نه ګورې پام کوئ د دې میټینګ دا خبرې چې د دې دروازې نه بار د نه ونځي، بیا به خلک خبر شي چې دا واقعي نبی آخر الزمان دی، ګوره ټول به مسلمانان شي. یاسر ابن اخطب دا د حویی ابن اخطب رورو، حویی ابن اخطب دا د یهودیانو د یو قبیلې لوی مشرو. هغه یاسر ابن اخطب چې څنګه راغی او د پیغمبر علیه السلام سره خبرې اترې وکړې او د نبی علیه السلام شکل مبارک یې ولید نو پوه شو. پیغمبر علیه السلام ورته وایي یاسره ستا په کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفتونه دي رښتیا ووایه په ما کې شته او که نه شته؟ وی او شته. وی بیا ولې زما ملګری کېږي نه؟ ایمان ولې نه راوړې؟ وی لږ ما ته صبر وکړه، د خپل قوم سره مشوره کوم. دې لاړ خپل قوم یې راغونډ کو او دا مشر ورور چې حویی ابن اخطب دا د قوم مشر و. هغه وی پام کوه ګورې یاسره که ته د ملګري شوې قوم ټول د ملګري کېږي، زموږ حیثیت ختم شو. پام کوه ګوره ای بنک. یو بل یهودی راغی نبی علیہ السلام سره کېناست او دا هغه وخت چې پیغمبر علیہ السلام د سوره یوسف تلاوت کاو، نو دته دا تلاوت د سوره یوسف اوریدو، نو چې تلاوت نبی علیہ السلام ختم کړو دا یهودی ته تاسو کو وی تا چې د یوسف دا خبر وکړه، وی دا یوسف څوک؟ هغه ته پتا و، وی دا زما یو ورور تیر شوی دی او پیغمبرو. وی تا ته دا خبر چا درکړه د یوسف؟ وی دا ما ته زما الله دا خبر راک. وی ښا وی یو څو تپوسونه د نبی علیہ السلام نو کو خدای مسلمان کا چې واپس لال خپل قوم ټول لاغون کا قوم ته وی راشه د کوم اخر زمانه د پیغمبر چې مونږ پته مو چې نبی اخر الزمان برازي اراغله دي او ما پکې خپل صفاتونه چې څومره د کتابونو امي پکې مونډلې دي، راځي چې لاړ شو د مرګري شو. قوم ټول ناوس د چې کم قوم په يهوديانو کې او پیغمبر علیہ السلام ته درخواست وکړو به تا چې وختي کم د یوسف واقعا ذکر کول هغه یو ځل بیا مونږ ته بیان کا. نو نبی علیہ السلام متر سورۃ یوسف تلاوت بیا وکړو، دا هغه قوم خدای پاک ټول مسلمانان کړل. عبد الله ابن سلام ددن مخکینم حسین او حسین پسوات سره دیم یهودیو. دا عبد الله نوم ول نبی علیہ السلام بدل ک دی وې په یو کجوره کې عمره می کجوره کې کار کا او بل خطلم سرتا او دې کې ما اوریدل چې د اخر زمانه پیغمبر راغی او مدینه شریفه ته هجرت وک. وې دا خبره مې اورید. وې زما یو ترور وداغینم خالده او خالده بنت حارث. وې چې ما دا اوریدل چې نبی اخر الزمان مدینه ته هجرت وکړو. وې زه دومره خوشاله شم چې قریبم چې د خوشاله نه د کجوري د هغه بوټي نه لاندې را پریوتې وي او ډېر زیات خوشاله شم او بار بار به مې د نبی آخر الزمان ذکر کاو. وې زما ترور و خالده نوم د حارث لور. وې ما ته आवाज راکاو چې حسینا نوم خو مخکې حسینا دغه دومره خوشاله لکه چې موسی علیہ السلام دی لیدلی. ذکر دی پیغمبر موسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام د لیدونم زیات خوشاله. بیماوی کدا الک عمر چې کوم د اخر زمانه پیغمبر دی نخترور رښتیا دی وی قسم دی چې د موسی علیہ السلام په ملاقات به دومره خوشاله نوم لکه د په ملاقات چې څومره خوشاله. وی چرالم نبی علیہ السلام سره مخامخ کې ناستم. وی لومبي چې مې رده دی مخ ته وکتل
نو ما دوی چې ان وجهک لیس بوجه کذاب، ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی. خو ما ورته وی چې صاحب یو درخواست ته کوم، بس فوراً مې کلمه وی، مسلمان شوم. او حضور پاک نه چې مې لومبه کوم خبره اورېده نه مې ته دا اورېد چې یا ایها الناس، اے خلکو اطعموا الطعام، خلکو له ډوډۍ ورکې، افشوا السلام، او سلام خور کې، السلام علیکم یو بل ته ډېر زیات وایي، او وصلوا باللیل والناس نیام، او د شپې منځونه وکړئ چې خلک ودي تاسو پاسه خدای رضا کې او د الله د رضا لپاره منځ وکړئ. وی دا مې تلومبه خبره واورېده، وی مسلمان شوم. وی مې چې صاحب دا يهوديان زمونږ دا قوم چې دی دا ډېر بهتان والا خلک دي، په خلکو بهتانونه لګي، نو زه د اسلام لک پټ ساتم. تدویر اغون کا زما متعلق د تفوسونو کا، نو بیا به زما د اسلام आवाज وکي. نو نبی علیہ السلام يهوديان راوغختل، وی زه یو طرف ته پټ کې ناستم. وی حضور پاک دا يهوديان نو تاسو کو چې تاسو کې ابن سلام سوکشتا؟ وی هغه وی چې اوشتا. وی دا څنګه سره دی؟ هغه وی خیرنا وابن خیرنا، دا په مونږ کې غوړ انسان دی او نسبن غوړ دی، پلار نکي دی، هم ډیر ښه خلق دی او ډیرو خيار دی، او سیدنا وابن سیدنا، دیم زمونږ سردار دی او د پلارم زمونږ مشر او سردار دی. وی د مې صفاتو کو ما کو. وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل، وی حق دی ابن سلام ایمان وروړو دی مسلمان شو، تاسو به مسلمانان شئ؟ وی هغه وی چې اعاذه الله من، خدای دې اسلام نو ساتي، ابا چې ته مسلمان شي. وی نه راته وایه کاغه مسلمان شو تاسو مسلمانان شئ؟ وی دی بیا وی چې نه هغه مسلمانېږي، هغه دې مسلمانانه خدای ساتي، هغه زمون کلک يهودي دی. وی دې کې ضرورتم، وی ما وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی چې دا आवाज مې وکړ، وی شرنا وابن شرنا، دا په مونږ کې ډېر خراب سړی دی او د پلارم ډېر خراب سړی. وی ما حضور پاک ته عرض وکړ چې د الله رسول دین یې یریدم چې دې په خلکو بهتان لګي. داسې د پخوانو کتابونو باز خلک لګیا دي، خدای پاک مسلمانای یو الک دی په حضور پاک ایمان وروړو، په صحابو کې ډېر لوی درجه ته ورسېد. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ، سلمان الخير بوته نبی علیہ السلام وی، سلمان الخير، سلمان ابن الخير، هغه سلمان چې د خیر زوی دی، د خیر نه پیدا دی. او سلمان ابن سلام به وته وی، سلمان ابن اسلام به وته وی چې دا د اسلام زوی دی. نو د اسلام خو زوی نه لکه څنګه چې یو بنده د خپل پلار نسبی زوی وي، دا رنګ د روح د اسلام روحاني بچی دی. په دې باندې خوشاله دی. وی زه په ایران کې فارس علاقه کې رام هرمز یو علاقه ده او پاغه کې اوسېدم، او زه د دغه علاقې په شاهزادګانو کې یو شاهزاده، زما پلار د قوم یو مشر او په مشرانو کې مشر، او زما سره د پلار دوبره مینا وا چې دې پکور کې داسې ساتلم لکه یو پیغله جینې چې پکور کې څوک ساتي، بار به نه پرې خاودم، نه خلکو سره لوب ټقالو ته پرې خاودم، او چې لک به د کور نه بار وتم نو ما پسې به د خپل نوکران او غلامان ګرځول چې تاسو لار چیرې د خیال ساتي، اسې نه په خراب مجلس کې وردن نه نشي ولو پر نشي. وی زما پلار مجوسیو، دا اور عبادت وکاو، او زما پلار په مجوسیانو کې د مجوسیت مشرو، او د دوی آتشکدی یو عبادت خانی پاغه کې اور بلیږي، دا اور دوی نه وجني، دا کالو سر دا اور بلیږي، دا غي دوی تنظیم کوي چې دا مړ نشي. نو دا چې کم پدوی کې لوی سړی وي، دینی لوی سړی، نو هغه دا آتش کده نگهبان او محافظي. نو زما پلار دا آتش کده محافظو، نو پلار ما ته مچل خولیو، نو زم دا آتش کده چې کم اور به بلیدا، دا غي څوکیداروم چې دا اور رانه مړ نشي. وی یوزل زما پلار سکار کې مصروفو،
نو زه پټو ته ولېږلم زمونږ ډېر پټي باغونه وی پټو ته لاړم وی واپس راتلم نو په لاره د عیسایانو یو ګرجه وه شور و پکې وی مې چې ته راشه دې عبادت کې دننه څه دي وی چې ورننوتم نو خلکو پکې یو مخصوص قسم عبادت کو لکه څنګه چې موږ دا منځ کو او دعاګانې کولې وی ما ته تپوس وکړه چې ستاسو څه دین دی ځکه زه خو پلار لکه د جینکو په کور کې دننه ساتلی وم بار به وتم خو نوکران به یې راپسې ګرځول او ما سره داسې نیازبینې ساتلی وم نو زه د بار دنیا نه وم خبر ما دې تپوس وکړه چې ستاسو دا څنګه عبادت کوئ ستاسو دین څه دی وی ما ته وی چې زمونږ دین عیسایت دی مونږ د عیسی علیه السلام تابعدار یو زمونږ پیغمبر دی او په هغه زمونږ ایمان دی وی مې چې زه مونږ خو د اور عبادت کوو زما پلار د اور چې کم عبادت خانه راتش کړه د هغې مشر دی او د هغه نه پس زه د هغې نګهباني کوم وی چې ګوره خدای له شریک نشته اور خو د خدای مخلوق دی د اور ولې عبادت کوئ د الله ولې عبادت نه کوئ وی د هغې عیسایانو خبرو را باندې اثر وکړه وی چې زه به پټو ته اوس کله تلم او واپس به راتلم نو یې زه به هغه د عیسایانو عبادت خانې ته وردننه کېدم هغې سره مې ناسته کوله حتی نوبت دې ته ورسېد چې زه عیسایي شو د پلار نه پټ پلار رانه دونه خبر و چې دی د عیسایانو عبادت خانې ته ځي ځکه یو ځل ما ماسخوتن ناوخته کړې نو پلار را پسې هلکان ګرځول چې تاسو ورشه وګورئ سلمان نشته نو چې زه کور ته رالم نو پلار را تپوس وکړه چې بچې ولې دې ناوخته کړې مې چې په لاره د عیسایانو عبادت خانه وه بابا هغې ته وردن نه شوم وخت مې هغې سره تېر کړ یاره بابا د هغوی دین خو زما ډېر خوښ شو هغې خو د یو خدای عبادت د هغه سوچه عیسایانو لا پکې دا ګمراهي نه وراغلې هغې خو د یو خدای عبادت کوي او د اور عبادت خو واقعي د خدای مخلوق دی نو د اور عبادت ولې کوو موږ د دې اور د رب عبادت ولې ونه کوو پلار مې راته غوسه شو یو سپېړی ووالم چې که بیا د عبادت خانې ته لاړې ښه بني زمونږ دا د پلار نیکه دین دی دا به نه پرېږدی وی بهر کې د پلار نه پټ عیسایي شم هغې نه مې تپوس وکړو چې ستاسو د عیسایت لوی مرکز کم ځای دی وی هغې وی چې په شام کې دی وی مې چې ښه کلم ستاسو قافله شام ته ځي نو ما ته به اطلاع کوئ زه به دا قافلې سره شام ته ځم زما خپل دین د پلار نه کې پرېښه او ستاسو دین مې اختیار کړ الحمدلله وی پلار را باندې شکی شو د خپونه په بیړو تړلم دا زوی مې ونه تختی خیر وی د هغې قافله چې کله شام ته تله نو یې ما ته اطلاع وکړه ما په څه طریقه باندې هغه بیړی زنځیرونه ځان نه لر کړل او زه هغه عبادت خانې ته لاړم او هغه قافلې سره شام ته ورسېدم وی زه د مور پلار ډېر نیازبین زوی وم او د فارس د دغه علاقې راغم هرمز علاقې په دغه کې مالدارو خلکو کې د یو مالدار سړي زوی وم ډېر نیازبین ژوند مې تېر کړی او سفر مې هم داسې ډېر نو کړی په ډېر تکلیف او په مشقت شام ته ورسېدم وی شام کې چې د دوی کوم مشر پادری و هغه سره کېناستم او ما ورته قصه وکړه چې زه مجوسي وم او زه عیسایي شم او زه به ستا خدمت کوم ما ته د خپل دین ښایه وی ډېره ښه وی د هغې پادري خدمت به مې کو پوره خاص خادم یې شم او هغه ما ته خپل انجیل بخو او ما ته به خپل عبادت خو خو یې سړی ښه سړی نو وی خلکو نه به پیسې راغونډولې او ځان له په ځمکه کې خومان خښ کړي هغه سره زر او سپین زر به په هغه خومانو کې خښول ساتل چاله به نه ورکول خلکو به له پیسې ورکولې چې دا په غریبانانو ویشه او د به په هغه خومانو کې ځان له جمع کولې وی اتفاق ته وګوره دی مړ شو وی چې مړ شو وی ما هغه قوم ته عیسایانو ته وچرې او خبره درته کوم خو اسې نه په ما بدګمانه نشه وی څه وی چې دا سړی دا چې کم پادري مړ شو زما مستاذ و ستاسو مستاذ دی او ما ته مې عیسایت خو تاسو ته انجیل خولی دا ښه سړی نو وی ته څنګه وی وی ما ورته هغه خومانو خول چې د په ځمکه کې غښ کړي
چې ما ته هغه اوه خومان چاټۍ معلومې دي چې ستاسو کم صدقې او کم مالونه بدله راوړل نو هغې ټول ځان له دلته جمع کړي دي خو مړ شوتې پاتې شو وی مونږ ته ځای وښایه وی ما ورته هغه ځای وښو وی هغه چاټۍ د سرو سپینو هغوی راوویستې وی هغې مو ته ډېر غوسه شو وی چې دا مردار خو مونږ نه خښو او د هغه لاش یې اوچت که په سولی یې که او پانسي که د مرګ نه پس خو وی چې دې مړ کېدره دنه ما تپوس وکړه چې ستا نه پس ته خو مرې چاله لاړ شم ښه سړی څوک دی ستاسو د عیسایت په دین نو هغه راته بل یو سړی وښو چې زما په ځای که دا سړی د قوم مشر که عیسائی نو د ده خدمت کوه دا ښه سړی دی وی واقعي هغه ډېر نیک سړی و سپین ګیری و مې ډېر خدمت وکړو وی اتفاق ته ګوره مړ شو وی چې مړ کېده هغه نه مې د بل چا تپوس وکړه چې ستا نه پس چا سره خدمتګار پاتې شم وی هغه راته په یو بل علاقه کې یو عیسائی پادري وښو وی هغه له لاړم وی خیر په ډېرو پادریانو یو به مړ کېده زه خو نوجوانم او دا به سپین ګیري نو ما به د یو نه پس د بل خدمت کو د بل نه پس مې د بل خدمت کو وی اخیری چې کم پادري سره پاتې شم او د هغه خدمت مې کو چې هغه کله بوډا دی عمري نو ما دې تپوس وکړه چې ستا نه پس د چېرته لاړ شم ما ته بل څوک وښایه نو هغه راته وی چې زمونږ عیسایت خراب شوی دین هم ګډوډ دی خلک عیسی علیه السلام ته څوک خدای وایي او څوک ورته د خدای زوی وایي او څوک ورته دریم خدای وایي او د عیسی علیه السلام چې کومه مور ده حضرت مریم علیه السلام څوک ورته عیاذا بالله د خدای ښځه وایي او څوک ورته خدایانه وایي نو پام کوه عیسایت ته نور باس چې دا څه دې موږ نه زده کړي دي دا کوه او نور عیسایت چا پسې ګرځمه څوک به دې ګمراه کړي مې چې زه به څه کوم که ته مړ شو ته خو هم بوډی وی ته د نبي آخر الزمان انتظار کوه دا د هغه د خروج د وتو ټیم دی وی مې چې زه به پسه پیژنم وی دی به د یو د شګلنې کاڼیزې ځمکه کې د عربو ریګستاني ځمکه کې پیدا کېږي او د کجورو وطن نخلستان چې ورته وایي د کجورو وطن ته به هجرت کوي نه یوه نښه ده دویمه نښه دا ده چې دی به صدقه قبلی خو په خپله به یې خوري نه او که څوک وله تحفه ډالۍ یو سي هدیه به قبلی هم خوري به هم او بله نښه دا ده چې د دواړو اولو په منځ کې به یو غوټی هغې ته مهر نبوت وی د کمترې د هګۍ عمره یو غوټه به وی ما وی چې دی به کومه علاقه کې پیدا کېږي وی چې دی به د عربو ریګستاني علاقه کې پیدا کېږي شګلنه کې وی بس دی مړ شو او ما په دې زمانه کې ځان له سګړې چیلې غواګانې دا واغشتې وی دا مې واورېدل چې په مکه مکرمه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده نو یو قافله وه د مکې هغې نه مې تپوس وکړو چې ستاسو کلي کې رښتیا ده چا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده وی راته وی چې او مې چې ستاسو علاقه څنګه ده وی د عربو یو شګلنه ریګستاني د غرونو علاقه ده وی مې چېره ځم او ممکن ده که دا نورې نښې په دې سړي کې وي نو همدا د نبي آخر الزمان دی او په ده به ایمان راوړم وی ما هغې ته وی چې ما به ځان سره مکې ته بوځې وی بلکل به دې بوځو نو پیاده قافلې ورسره روان شوم وی چې د هغه وطن نه وویستم او سنیمې لارې مزل مې وکړو نو هغې ظالمانو زما نه هغه ګډې چیلې غواګانې ټولې واغېستې او زه خپل غلام کړم چې دا زمونږ غلام دی او په یو بازار کې خرڅ کړم زه یو مړی په جاړه شم چې خدایه دا ما سره څه شو اوس خو پردی غلام یم او غلام خو د خپل مالک د اجازت نه بغیر قدم نشي غشتی زه بس د نبی آخر الزمان په تکل کې راوتې مس هغه ته به څنګه رسم چې اصیل سړی وي د چا غلام نی خوار خواتلی شي زه خو غلام یم مس خو تلیم نشم د دې مالک نوکر یم دې مانوس چې ته اجازت راکوي او دی وی لسو مالکانو یو په بل خرڅ کړم یو په بل خرڅولم بل په بل خرڅولم بل په بل خرڅولم لیکن زمارونو چې د چا په زړه کې د دین نیکه جذبه هغه سره الله مدد کوي الله تعالی رخی
والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. الله وی چې څوک زما په دین کې خپل مهنت او کوشش کوي د هدایت لارې به ورته زخم لکه رڼاګانې مو ورته اچوم او زه به د نیکانو خلقو صحبت او ملګرتیا ته رسوم او نیک به ترې جوړوم. زاده دی هغه ارسې پرېښودل نو خدای ورسره مدد وکړو. اخیری یو سړي خرڅ که په یو یهودي، هغه یهودي د مدینې منورې، خدای مدینې شریفې ته ورسو. وی مدینه شریفه کې او یو باغ په هغه باغ کې په کجورو کې مې خدمت کاو، بلکې وی د کجورې په سر کې په یو بوټي کې ناستو. وی دې کې چې زما کوم مالکو د هغه ورور راغی، وی ورته وی چې هلکه د مکې نه یو سړی راغلی دی او په قبا کې ناست دی، بنو عمرو بن عوف قبیله کې، او د پیغمبرۍ دعوی کړې ده او دا وایي چې د آخر زمانه پیغمبر یم او د ګوره د مدینې د قمقل خلک ته ټول تو راتاو دی. وی چې دا خبره مې واورېده نو د ماړه یو ټکه وخوړه او دې مو چې د مکې نه راغلی دی، نو مکه خو ما په نوم یې اورېدلی چې دا یو ریګستاني علاقه ده، دا شګلنه ده او مکه خو هغه کلی دی چې هغه قافلې کې زه ورپسې تلم او مانه غلام جوړ شو. یاره دا یو نښه خو معلومه ده چې یو پکې موجوده شوه. او چې د مدینې ته راغی نو مدینه نخلستان د کجورو د باغونو علاقه ده، دا دوه نښې خو پکې معلومې شوې. وی ډېر خوشحاله شوم، د کجورې د بوټي نه په ډېر تیزۍ راکوشم. نو ما د هغه چې چا زما مالک ته خبر راوړو هغه نه تپوس وکړو چې ته ما ته دا حالت دوباره ووایه. وی چې دا تپوس مې ته وکړو نو ما مالک غوسه شو او یو مضبوطه څپېړی راکړه چې ستا د دې خبرو سره څه دي، زه خپل باغ کې خدمت کوه. مجبور شو. وی بیا مې ته لږې کجورې وغوښتې د خپل مالک نه چې کار مې خلاص کړه چې لږې کجورې مې په کار دی. وی واله وی کجورې مې یو تال کې واچولې او پیغمبر علیه السلام دې وخت کې په قبا کې ناستو ولا راله مخکې چې ودرېدم ورته نو ما ورته هغه کجورې مخامخ کېښودې. وی مې صاحب دا صدقه ده. وی ما ته وفرمایل چې ښه کېده مونږ پیغمبران صدقه خورونه او صحابو ته وی تاسو خورئ. نبی علیہ السلام باندې او داغه په آل باندې صدقه خوړل منو. ولی منو؟ ډېرې وجې دي. یو وجه دا و چې خلکو له به د صدقو ترغیب ورکاو چې خدای مو بخښه صدقې وکړې صدقې وکړې. نو که دا صدقې په خپله هم خوړله نو بیا به په خلکو الزام لګو چې دا جوړ ځان له غواړي، نو خدای پې بنده کړې او نور وجوهات د علمي دین عادته نه وی. او ډالۍ تحفه به یې خوړه. ډالۍ او صدقه کې فرق دی. صدقه هغه شی دی چې څوک یې د خدای د رضا دپاره ورکوي، او هدیه ډالۍ تحفه هغې ته وایي چې یو انسان پې خوشحاله. صدقه کې د انسان خوشحالي په دویم نمبر کې، لومبي نمبر کې د الله خوشحالي غرضي، او په تحفه ډالۍ کې لومبي د انسان خوشحالي مقصدي، دویم نمبر د خدای خوشحالي مقصدي. بل صدقه چې څوک چاله ورکوي د ده په سوچ کې چې دا چاله ورکوي دا ورته لږ کم ښکارېږي، او په ډالۍ تحفه خلک چې چاله ورکوي او ورته خپل ځان نه اوچت ښکاري. دی فرق دی. اوس هم خلک وایي دا صدقه خیرات دی او دا تحفه او ډالۍ او هدیه چاله وړو. نو یې چې صاحب دا صدقه ده. وی کېنه وی صحابه وله یې ورکړه چې تاسو وخورئ او زه خو یې نه خورم. وی چې ځکه خیر بله نښه هم پکې موجوده شو. بیا مې لاړم د مالک نه لږې کجورې وغوښتې چې مال یو څو کجورې ده. وی کجورې راکړې. بیا مې په یو تال کې واچولې او نبي علیه السلام له مې یوړې. مې چې صاحب دا مې دله تحفه ډالۍ راوړه هدیه چې څه ته وایي. وی کېده مو بخورو. وی په خپله هم ترې خوړی او په ملګرو یې مو خوړی. وی مې چې دا څو نښې خو پکې ښکاره شوه. لومبۍ نښه څه وه چې شګلنه د عرب ریګستاني علاقه کې پیدا شوې دی. ام ټیک ده. دویمه نښه څه ده چې د کجورو وطن ته هجرت وکړه، دا هم ټیک شوه. درېیمه څه ده صدقه به خوري نه قبلۍ به ملګرو له به ورکوي، هم ټیک شوه. څلورمه څه شوه چې تحفه او ډالۍ به خوري، هغه یې مو خوړله. اوس بله نښه ګورم چې د دواړو اولو په منځ کې مهر نبوت دی. د دواړو اولو په منځ کې
اوس شاته تاویږم شاته ګورم چې که دا صادر مبارک یې لږ کته شو چې دا اندازه ولګوم خو په وجود کې پټی وی د دواړو جهانو مبارک سردار را باندې پیش وی چې پیشو وی زر صادر مبارک کته کو ماته اشاره وکړه وی زور نږدې شم وی د ډیر نږدې نه مې هغه مهر نبوت وملید او ښکل مې کړ او ډیر مې وجړل چې د الله رسوله ستا په طلب کې او ستا په مندلو کې او په جستجو کې ما باندې ډیر تکلیفونه تیر شو زه اصیلیم غلام نیم خو زه دقه ټوله قصه مې ورته وکړه دا سلمان فارسی حضرت ابن عباس رضی الله عنه ته دا خپله قصه کوي ابن عباس وی دا خپله ټوله قصه مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مې چې د الله رسول اوس د پلان کې یهودي غلام یم اوس به څه کوم دا د حضور پاک د دواړو په منځ کې یو غوټه وه د کمترې عموما په عامو حالاتو کې به د کمترې دا ګې عمره وه یا د زر کې او د کمترې ګې یې عمره په دې وه او کله کله به پې نښه لیکلم ښکاره شو دا یو معجزه وه د حضور پاک کله پې لیکلم ښکاره شو جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلی دی دا لیکل به پې کله ښکاره چې سر انت المنصور چې ته کم ځای ګرځې نو ګرځه تا سره به د الله د طرف نه مددي الله به دې مدد کوي دا یو مهر ټاپه ورته خدای په شان مبارکه لګولې وی مې چې صاحب اوس خو د فلانکي یهودي غلام یم وی نبی علیہ السلام وفرمایل فکر مه کوه الله به دې عزت کړي ورشه د خپل مولا سره دې بدل کتابت وکړه مکاتبه ورته وایي د دې به دا طریقه و چې غلام به نو خپل مالک ته به وایي چې ما آزاد کا هغه به نه دی آزادوم وی ښه پیسې را باندې کېده چې څومره پیسې ږدې ابه دله پیدا کړم ما به آزاد کې نو دې ته به یې مکاتبه وي لاړ شه د خپل مالک سره دې پیسې پکې در باندې کېدي چې پیسې به دله مونږ برابر کړو تا به آزاد کړي وی لاړم خپل مولا له وی مې چې ما آزاد کوي چې نه دی آزادو وی مې چې ښه نو پیسې را باندې کېده پیسې به دله پوره کړم نو ما به آزاد کړي وی چې ډېره ښه ده څه در را باندې ږدې وی چې یو براله د 300 کجورو باغ کرې د 300 کجورو او هغه 300 کجوري چې کله میوه وکړي هله به د ازادو کجوره د کله زر میوه کې او بل براله 40 او بانو کړو زادېدل مې ګران شو ویرالم حضور پاک مبارک لا چې سیب په ما خو دا شرطونه ولګول وی ورشه خبره وسره کلکه کا مې چې سیب بوټي به کله میوه کوي کرم به والا او دا دومره سره در ما سره کم دی وی ته لړشه الله به دې بندوبست کوي خبره وسره وکړه وی لاړم مولا سره مې خبره کلکه کړه وی هغه را پورې وخندل وی سلمان ورشه ځای ته معلوم کا چې باغ کم ځای کرل غواړي او کم نمونه بوټي کرل غواړي ځکه د کجورو مختلف قسمونه وی مولا را ته ځای خو چې دلته راله باغ وکړ وی سوړې وباسه وی لاړم وی 300 سوړې مې پکې وویستې د مولا په خواخه وی حضور پاک عربو کې د کجورو بوټي خلک نال کوي وی نبی علیہ السلام د انصارو د مدینې ته وی چې بوټي راوړې د دې چې کومه کجوره غواړي وی چا 10 بوټي راکړل چا شل چا 10 بهر کې هغه بوټي مې راوړل وی نبی علیہ السلام مبارک راغی او په خپل لاسونو مبارک وی هغه بوټي پکې خاخ کړل هاورم پکې واچولې وی قدرت الهی ته ګوره په دغه کال کې د ناغې میوه وکړه صرف 2 بوټي پاتې شو 2 بوټو میوه ونه کړه او باقي ټولو میوه وکړه چې نبی علیہ السلام ته مې الوی چې صرف 2 بوټو میوه ونه کړه چې راغی حضور پاک وی دا ولې وی حضرت عمر فاروق ته چې صرف دا پکې ما ایښو دیو دا ما کړلی وی هغه لری کړل او دا غي په ځای نور 2 بوټي کې خاودل هغه نور چې کم کې خاودل اغیم د هغه بوټو سره یو شان میوه وکړه دا شرطم پورا شو وی بیا هغه دویم شرط نبی علیہ السلام لچا
سره در را لګري داسې یو غونډاره وی ما پسې سړی ګرځاو چې ورشه سلمان پسې وی زه ورته رالم وی چې رالم وی ما ته فرمایل چې سلمان ها دا سره در 100 خپل مالک ته دې وزن کا مې چې صاحب دا خو لږ دي دا هغه په ما ډېر شي کېږي وی دته دا یو څه الله به سره مدد وکړي ګوره هر سیس کې پیغمبر د الله نه مدد غواړي او دا د مسلمان نخم ده ګوره هر کار کې به د الله نه مدد غواړي دا چې موږ د هر کار په سر کې وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د الله نه مدد غوښتل دی چې هغه الله چې نهایت مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی دی دا هغې الله په نوم مدد غواړم هر کار کې د الله نه مدد غواړي وی زه لاړ شه الله به د سره مدد وکړي وی لاړم مولا ته مې چې راشه هغه سره در مې دله راوړی دي وی چې تلی کېښود او پکې وزن کړل وی چې په میسو نه ایښي او مکم راوختل یو پوټې کم نو وی ما ته وی زه بس ازادې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خدای وله ډېر لوی عمر ورکړی بعضې علما 300 کاله یادوي څوک 3.5 کاله یادوي لیکن علما لیکي چې تحقیق حافظ ابن حجر لیکلی دی رحمت الله علیه وی دا خبره په تحقیق ثابته ده چې 2.5 کاله عمر پې خامخا 2.5 نه زیاتو خو لیکن 2.5 نه کم نو دا د پیغمبر علیه السلام دا نښې د اومونتې او د خدای مسلمان کو او حضور پاک د ده سره به ډېره زیاته مینه کوله دلی لقب ورکه د سلمان الخیر چې سلمان بس خیر او خیر دی او سلمان ابن سلام ابن اسلام د اسلام زوی دی نو اسلام خو د چا پلار نی خو څه مطلب چې دا ظاهري پلار د انسان د وجود سبب دی نو دا پلار د انسان دا ظاهري نو دا اسلام د روح سبب شو کنه د دین سبب شو نو دا په دې فخر کو چې ما چا به ورته وي ته څوک یې ده به ورته وي سلمان الخیر یم زه سلمان ابن اسلام یم په دې به د فخر کو او یو موقع کې نبی علیه السلام د صحابه کرامو نه یو پوټې غوندې خفه شوی نو وی فرمایل وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم وی ګورې که تاسو ما ته شا کړه نو خدای به ستاسو په ځای یو بل قوم ستاسو په ځای راولي تاسو به خدای هلاک کی ختم بم کی ستاسو په ځای به یو بل قوم راشي او لا یکونوا امثالکم ستاسو په شان بني ستاسو نه بهتر بی نو صحابو زر د نبی علیہ السلام نه تپوسو کو وی صاحب هغه بل قوم چې خدای زمونږ په ځای راولي او زمونږ نو بهتر یا بسو کی نو حضور پاک د سلمان فارسی په لاس شا لاس کې خود وی دیو د قوم بی او یو موقع کې فرمایلی وی که چرته دا دین سوریا ستوري ته ورسیږي لو کان الدین بالسوریا لناله رجال من فارس وی که دا دین د سوریا ستوري ته ورسیږي نو د فارس خلک به راکوس کی سلام ته پیښ شو چې د مکې خلک په دینه حمله وکړه نو د خندق مشوره خندق وکړه نو نبی علیہ السلام د مشوره کړه خدای د مدینه او د مدینه په فضل داسې بعض خلک مسلمانان کړل یو یاد نبی صلی الله علیه وسلم کېناست حضور پاک ته تاسو کو استاد په الله په ذات کمی رښتیا پیغمبر رښتونی مو کنه او په خاني کتابونه دیم کتلی الله په ذات رښتیا وایا وی قسم دې راکوي او قسم دې راکوي نو زماره د الله په قسمی والله عزت په ذات سره چې انک لنبی مرسل حق پیغمبر نو بیا تعالی ایمان نه وروړي و انهم ليعرفون انك حق انك نبي حق تكون پیغمبر ولكن يحسدك اثر اسبي اذا ایمان نه وروړي نو عبد الله ابن سلام رضی الله عنه نے پوښتنه وکړه و قرآن شریف راځي د يهودي طالب چې يعرفونه يعرفونه چې دې د پیغمبر پیژنې لکه خپل زوی چې سړی پیژنې ټیک ده عبد الله
دا خو خبره درو خبره لیکن زمونږ ټول چوټه شک خو وی کنه چې دا خزه می او دا بچی دا کې خو مات پاکستان پیسې ده نه په بچ کې خو په قسم دې کې پاک کې دا شک شته دا رښتونه پیغمبر مونږ ته خبر ابن سیا دا يهوديو یو په یو کې په خزه زنا وکړه پیغمبر زموږ سلام غرض یې دا چې نبی ته نو خپل کتاب راوړی خپل کتاب نو کتاب نه پی نو په تسخیر کې خبره کی حضور پاک ورته په دین وی خواص نو چې تاسو څنګه نو هغه د ساعتو چې آیت کې پټ کړ هغه نو مخلص ته نبی توی وستا کې پیدا چې ناکاس د سزا ده په دې کې ناکړي سزا ده چې موږ د اسوات خطور خلکو کې ورمو دا ساده وی مراته ته خبره اوس چې پرېږي یا ورته تاسو نبی رسول الله زمات پته تاسو په کې ساره دو سره رسیدو د خضر په مخ چلو نو کوم ساره دو هغه پته نو عبد الله بن سلام مسعود تاسو هغه په ساره ما دا تاسو ساره وکړو ویا شته په وی دې په راته پکې مسلمان خالي انتیو چې هغه په خپل يهودیت مسلمان شو جوړ کړل او موږ جوړ کړم مسجد نه پات وای ادینه مې بل ادینه یې سره وای رب سره به صحابه فرمایي مسجد راځي ټول یې تمدي په دې کې بین دي کرام حضرت ابن ایران کا شو مکہ به دولا او خپل په ټول یې خلک ابو جهل هغه خپل کې راستو هغه طرف جوړول دا سات لا دوپلا څنګه تینا برکت او دې په کې دا کړتا دا صحابه التفسير في هذا زاد مدينه وقف للشيخ الرسول صحابه سهلنا في هذا من ربك لم تقدم ملي ان التراب سمع لكن النبي يقول لكن يقول سهل ما يقول حضرت عائشہ صدیقہ و حضرت ابوبکر صدیق لنوا یو کور غیله مختص نو د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کورنا پیغمبر علیہ السلام بیا د خپل کور سره منتقل شو دا د حضور پاک د مدینه منوره د زندګۍ رومبه باب دی د مدینه خلق تبع مخ کې ابن قیلوه او دو قوم یو تبع اوس بل تبع خزرج وي خدای ولدانون بدل ک انصار نومونه کې خاص انصار هغه خلق چې د پیغمبر علی السلام نصرت کړي او د پیغمبر علی السلام مدد کړي او د حضور پاک دی خلق سره دومره مینا وا تاسو ته ان شاء الله آینده جمعه کې با د انصار متعلق لک بیان وکم چې هغه مين تاسو ته پته ولګي چې دې سره د حضور پاک سونه محبت په یو موقع وی لک ولني ګیلمن شو
د به آینده جمعه کې به درته وویم. نو حضور پاک او فرمایل وی لولا الهجرت لکنت امرأ من الانصار، وی که هجرت نه وي نو وی زه به انصارو کې پیدا وم، او خلق به زیاتیږي انصار به کمیږي. او کدوی کې چا غلطي وکړه وی بادشاہانو ته زما دا اډر دی چې د دوی غلطي به معاف کوي، غږ بوته نه کوي. او کدوی څه ښه کار کوي هغې وله ښکلی اجر ورکوي. دا انصار د مدینې منورې دا ډېر بهتر خلک دي. د صحابو د مکې د مهاجرینو یې دومره مدد کړی دی چې انشاءالله آینده جمعه کې که الله مقرره کړه نو زه به تاسو ته بیان وکړم چې دوی څومره مدد کړی. زما وروڼو یو خبره درته کوم. زما د دې خبرو د دې واقعاتو بیانولو نه غټ غرض دا دی چې تاسو ته د خپل پیغمبر مبارک شانم معلوم شي، د هغې سیرت هم درته معلوم شي، د هغې حالات هم درته معلوم شي، او د خپل مبارک پیغمبر د حالاتو نه خبر شي. او دویم د هغې د دین دپاره خدمتونه او د صحابو خدمتونه هم درته معلوم شي چې دین له یې څونه قربانۍ ورکړی چې هغسې عمل مونږ تاسو وکړو. زمونږه د راتلونکي اتوار په ورځ سبا نه بل ورځ په مدرسه کې د طالبانو دستاربندي ده چې تاسو ټولو ملګرو ته پته، او هغې کې به مونږ د بخاري شریف ختم کوو انشاءالله العزیز. تاسو چې څومره دوستان یې نو دعا کې شرکت وکړئ. ښه ټول راشئ. یو خو زمونږ دا طالبان دي، مسافر دي یا د دې وطن دي، نو هغې سره به په هغه ختم کې به شریک شئ. او دا د ټولو کتابونو اخیری نچون ختمي ډېر د برکت پروګرام یې، ډېر د خدای د طرف نه برکت یې، نو هغه برکتي پروګرام کې هم شریک شئ. او بخاري شریف ډېر عظیم کتاب دی، د هغې ختم کې به شریک شئ. خدای به درله ډېر اجر درکړي انشاءالله. نو یو به هغې کې ټولو انشاءالله شرکت وکړئ. او 8 بجې به زمونږ پروګرام شروع کېږي. 8 نه تقریبا انشاءالله 11 نیمو پورې به پروګرامي، بیا به دعا کېږي انشاءالله العزیز. دا طالبان دي او د خصوصا تورنګزو میرا او د ګردونوا علاقې خلکو د دوی عمرځی او عثمانځی دې خلکو ډېر خدمت وکړو. نو چې تاسو خدمت ته دې کوم وکړو، اوس د هغوی د دین چې کوم اخیري خوشحالي ده نو هغې کې ورسره شریک شئ. او یوازې شرکت نه انشاءالله تاسو له پکې خدای ډېر لوی خیر درکړي، ډېر خیر به خدای درکړي په هغې کې. ځکه دا ډېر برکتي مجلس وي. په داسې برکتي مجلس دپاره خلک د ډېرو لرو لرو ځایونو نه ځان رارسوي او ډېر اهم کارونه ورته خلک پرېږدي. انشاءالله اتوار پر ورځ سبا نه بله ورځ به تاسو ټول ملګرو ته دا دعوت دی چې په خټ کې چې کومه عیدګاه ده هغې کې به زمونږ د بخاري شریف ختمي 8 بجو نه انشاءالله ټول په شریکه کې شرکت وکړئ. ښه انشاءالله چې پریشانی ده الله دې پریشانی په خیر او په خوشحالو بدل کړي. دایمه یو کور کې مریض دی، الله دې ولا مریض له شفا ورکړي. عود او سپیلنی خلق لږه کوي خکار دی کنه. عود لږه کول په شریعت کې ثابت دی. نبی علیہ السلام عود خدا عود ګرباته نه غوړي، هغه اصلي عود ډیر قیمتي شی دی. دا خوشبویا د پاره باغوي لږه کول. نو عود د خوشبویا د پاره سنت تی که یو سړی په کور کې لږه کوي هغه ښه شی دی، خو هغه اصلي عود. او سپیلنی دا زموږ د خلکو رواج دی، په شریعت کې دا څه حیثیت نه لري. خلک ویل که سپیلنی لږه کا چې نظر نه لګي او یا بد نظری ختم شي. دا د ښځو د کتاب خبرې دي. ما تاسو ته مخکې مې 2 کتابه دي، یو د دین کتاب دی، یو د ښځو کتاب دی. د دین په کتاب کې دا نشته، په د ښځو کتاب کې نه وي. قدر ځان خپل کتابونه راستي دي. نو اساس پیلنی یو بوی دی، ماشي وسره تختی، بدبوئی وسره ختمیږي. نو که په دغه بنیاد یې څوک لږه کوي او رواج دی رواج، او که څوک په دې بنیاد لږه کوي چې دې سره نظر ختمیږي او بد نظری، نو دین سره دې تعلق نشته. دی وی د حفظ قرآن د پاره دعا غواړي، الله دې حافظ کړي. د بې ځایه تپوسونه باندې خلک کوي. خاجي دعا وکړه رب العالمین ته موږ له خیر او برکت راکړي. خدای مریضانو هم شفا ورکړي. الله قرضدارانو قرضونه خلاص کړي. زموږ د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي.
د جلسې تم دوه کې چې الله په خیر او په خوشاله باندې سر ته رسول کې او دا طالبان چې کم فارغيږي خدای پاکه عالمان کی او خدای ولې د دین د خورولو توفیق ورکړي او چې چا د طالبانو له ډوډۍ ورکړه چا وسره په جمعتونو کې مدد وکړ نو الله هغوی لم د دې اجرونو برکتونه ورکړي خدای چا ته په کورونو کې څه پریشانه او مشکلات یې هغه په خوشاله بدل کړي الله ته زموږ ناراضي شي الله زموږ توبه قبول کړي زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي د دوه جهان د فتنو نه مساته د نبی علیہ السلام او د غیدا صحابه کرامو په نقش قدم روان کړي یو زموږ د کلی کې موږ سره ډېر محبت او ماته بعض خلک پته راتونه لګي د جنازې او اکثر په دې گاڑو کې شور می خبر نشم مخکې ورو کې مورید د محمد حسین وفات شوی وي او دعا وته کې چې خدای پاک یو بخیری خاصه موږ سره محبت او خدای خبر نشو الله دې مغفرت نصیب ټول مردگان دې خدای وبخي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الجنه स्टूडियो।